کې دي چې کله زه دا آیتونه ولولم دا آیتونه زما دپاره کافي دي د دې ټولو مخلوقاتو مطلب دا دی چې دا آیتونه ولولم نو زړه ته مې سکون او راحت پلو شي او په الله مې یقین او اعتماد پیدا شي او د مخلوق نه بیزاره شي درې آیتونه یو دا دی ګوره د آیتونو ته غوږ کېږده هغوی به په قرآن کې سوچ کوو زموږ په شان قرآنونه به هغوی نه وي چې سړی قرآن ولې اخبار په شانې ورته ګوري او پاڼه اړوي او بیا ښکل کوو بره کېږي قرآن باندې مونږ پوهېږو نو څه به ترې فایدې راوباسو اولنی آیت دا دی وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله چرته الله در ورسي تا ته څه نقصان نشي لري کولی دا نقصان مګر هغه او که الله ستا دپاره د خیر اراده وکړي نو داسې څوک نشته چې دغه خیر تا نه بندوي د ایتونو ته صرف ګوره بس دا اولنی آیت مطمئن اوسه چې الله څه درکوي څوک یې نشي بندولی او چې الله د باندې تکلیف راوستو نو څوک یې د هغه نه علاوه نشي لرې کولی رابطه هم د هغه سره ساته عامر بن قیس وایي زما د مخلوق نه یعنې ځان ته بیزاره کړم د دې خبرو د لاسه هغه بیزاره چې مخلوق په لاس کې څه شتي نه مخلوق زما نه مصیبت نشي لرې کولی او مخلوق ما له نقصان هم نشي څو پورې الله نه غوښتلی اولنی آیت دویم آیت هغه دا وي ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ودا آیت دا آیت الله وی زه چې د چا دپاره رحمت غواړم او رحمت پرې راورومه نو داسې څوک نشته چې زما دا رحمت د دې بنده نه بند کړي داسې طاقت د چا نشته او وی چې د چا نه خپل رحمت بند کړمه نو داسې زورور څوک نشته چې زما دا رحمت په دغه بنده بیا رانصیب کړي مخلوق بله نشته درېیم آیت واوره وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله وی په دې ځمکه باندې هر زنده سری دا به زنده سری ته یعنې هر څوک چې په دې ځمکه باندې دی که انسان دی که حیوان هر څوک دې ټولو رزق په الله باندې ویعلم مستقرها ومستودعها الله وی د هر مخلوق اوسېدو ځای راته معلوم دی چې دی ژوندی نو کوم ځای کې به وي کوم ځای کې به نه وي او په کوم ځای کې به مري په کوم ځای کې به ښخېږي الله وی دا راته کل فی کتاب مبین الله وی دا ټولې خبرې په یو کې ښکاره کتاب کې لیکلی شوي دي نو عامر بن قیس وایي چې ټولې خبرې په ښکاره کتاب کې لیکلی شوي دي نو غم داسې څه ناشنا درې آیتونه غوره کړي وایي دا درې آیتونه چې زه لولمه مخلوق نه ځان مې بیزاره کړی دی مخلوق به څه نقصان ماله نشي راکولی څو پورې الله نه یې غوښتلی فایده ماله نشي راکولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی رزق زما د الله په لاس کې دی هر څه الله په تقدیر کې لیکلي دي بیا مطمئن ژوند تېروم په سکون ژوند تېروم ښکلی داعي ابو حسن دی راته ګران دی شیخ صاحب دا د سلفو په منهج باندې روان دی شیخ صاحب ښکلی داعي ابو حسن